السلام علیکم. عبید خان یم. د سیټ به تاسو دا کس وینئ، علي خان رور. د دې دا ویډیو پیل وګورئ نو وروسته څپې زه بیا خپلې خبرې کوم. اچھا نن سبا د ټیک ټاک فالوور چې کوم دی هغه ډېر زیات کمیږي. یعنی ښه به ستاسو فالوور چې کوم دی جوړ شوي، خو ستاسو 200 300 یا 500 یا 1000 2000 چې کوم فالوور دي د ټیک ټاک هغه به ستاسو کم شوي دي. څه وجه ده؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی دا اپډیټ کړی نه دی. وګورئ تاسو ته به اپډیټ راغلی. دویم دا دی چې یا به تاسو ویډیوګانې نه خېجولي 2-3 ورځې، چې کله تاسو په ټیک ټاک کې ویډیوګانې نه خېجوئ نو ستاسو فالوور به په کمېدو باندې راځي. بل دا د ټیک ټاک هم خپل رول دی، یعنی مطلب که چېرته تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کلاو کوئ او هغې ته نه ورځئ، هغه ګورئ نه، نو ستاسو فالوور به اټومیټیکل چې کوم دی هغه کمیږي. واپس به داسې کوئ څنګه خپل ټیک ټاک اکاونټ به دا ان انسټال کوئ، دوباره ډاونلوډ کوئ، آی ډي به کې کلاو کوئ او په یو ځل باندې ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کوئ. یعنی 5 6 7 10 پورې ویډیوګانې که در سره ټولې اپلوډ کوئ، دا به دوباره ټیک شي. ویډیو به تاسو کتي زما د ویلو به کې څه پریم نه کوستم، نو تاسو دغه طریقه وکئ نو انشاءالله ټیک ټاک مسله به هم حل شي. اوس د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ دا چینل مو سبسکرایب کړئ او اوس ماته راکړئ اجازت. د الله په امان.